السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، د دې مظهري سیفي دا خبرې تاسو واورئ، زه به جواب کوم. ما ته یو سړي وي چې ګوره ته ډېره تیزي نه کوې چې ته غیر مقلدین چې کوم اعمال کوي دا غلط دي ځکه دلیل پرې نشته. یو سړی غیر مقلد دی او بخاري شریف کې حدیث ولیده او عمل پرې کوي نو ګنهګار دی، ما بیا ګنهګار دی، دی به عمل نه کوي په حدیث. وی ولې؟ ما بیا هر شی اصول لري. څه لري؟ چې موټر هم چلای نو اصول لري. اصول یې څه دي؟ موټر چې چلای ګیټ به خلاص کړي که په شیشه به ورکوځېږي. کم سړی چې موټر چلای او په شیشه ورکوځېږي هغه ته څوک موټر ورکوي؟ هغه صحیح نه ده. نو ګیټ به خلاص کړي. ګیټ به داسې نه خلاصوي چې کیلي ماته کړي او چې ماته یې هغه ته غل وایي کیلي به ورسره وي. نو ګیټ به خلاص کړي. بیا به په سیټ کینی او سټیرنګ به تاوی که په سټیرنګ به کینی او سیټ به تاوی څه چل به کوي؟ په سیټ به کینی که نه سټیرنګ به تاوی. اصول دي که نه؟ کله چې شپه شي ګروپونه به لګوي. هر شی خپل اصول لري. داسې په حدیث باندې عمل دا خپل اصول لري چې موټر اصول لري والکه د رسول الله مبارک په احادیث عمل به اصول نه لري که نه پوهېږې؟ ته چې چای څکې نو اصول یې نه دي. پتیله کې به تورې چای پخېږي، بیا به پتیله څکې، بیا به یې چاینک کې واچوي. قانون دی. چاینک کې به یې واچوي، چاینک نه بیا ګیلاس کې واچوي، بیا به ورته یو څو منټه صبر وکړي، بیا به لږ لږ غوړپ کوي، شونډو سره به یې لګوي چې خوله دې ونه سوځوي. او که ته وایې نه نه چې زه په پتیله کې چای پیدا کړم او په نغري باندې خوټېږي او زه اوس کم نو ګنهګار یم. موږ یې ګنهګار به نه یې او پیکاونه به درنه جوړه کړي. ورونو، دا سیفې په دې کې بعضې مثالونه یې ورکړي د قرآن او حدیث نه، خو دلیل نشته چې لکه په قرآن او حدیث باندې چې عمل وکړم څنګه به زه جنت ته نه ځمه. لکه وایي ګوره ګاډی دی که نه، کوم ځای کې چې چابي ورکوي ته په هغه ځای کې ورنه کړي، بل ځای کې ورکړي نو ګاډی نه سټارټ کېږي. مثال سټیرنګ دی، تا ته ګاډي والا وایي چې لکه ګاډی چې شروع کوي نو سټیرنګ به تاوی او اکسلیټر به وښي نو ته به ځي. داسې ډېر مثالونه یې ورکړي. موږ وایو خبره خو دې صحیح دی خو دا به تا باندې فټ کېږي، دا به تاسو مقلدینو باندې فټ کېږي. ګوره یو ګاډی دی هغه راغی، ګاډي والا تا ته ویلې چې لکه دغه چابي ده دا په دې باندې به دا سټارټ کېږي. تا راواخیستله د بایسیکل چابي دې راواخیستله هغه باندې دا ګاډی سټارټ کېده چېرته نشي سټارټ کېدلی. تا مثال پخلي دپاره سامان راوړه، د بخار په ځای باندې په کاسه کې پتنوس ورته موږ وایي په هغه کې واچوه په اور دې کېښود، دا به تا ته پوخ نشي. کومې طریقې سره چې یو شی چا ایجاد کړی دی نو هغه مینیول به دا کس نه غواړي. موبایل سړی واخلي دننه پکې کاغذ اچولی چې لکه دا موبایل دا بټنه ده په دې باندې سټارټ کېږي په دې باندې بندېږي. دا اوس ګوره یو کس دی چا چې موبایل ورلېږلی دی هغه ورته لیکلي چې بټنه دا ده په دې باندې به سټارټ کېږي. دا لندې بټنې باندې زه کوم ځای کې چې مثال چارجر ورکول کې هغه کې زور نه به کوي چې لکه دیز نه یې بند کړم، دا نه بندېږي. ګاډي چابي تا دې ښودلي چې لکه دې کې به مثال د ګاډي چابي ورکړې ته پکې د کمرې چابي ورکړې دا نه سټارټ کېږي. راشه مقلدینو ته الله سبحانه وتعالی یو دین راولېږه چې دغه دین د تشریح دپاره نبي علیه السلام راولېږه. نبي علیه السلام چې راولېږه هغه موږ ته یو خبره کوي، خبرې دا کړې چې ترکتو فیکم امرین، زه تاسو کې امرین یو حدیث کې شیین راځي چې پرېږدمه تاسو ګمراه کېدلی نه شي. اوس موږ ته نبي علیه السلام مینیول طریقه راښیي چې لکه تاسو به ځئ دا لاره ده دغه شی به استعمالوئ دین اسلام باندې عمل لی کوئ به طریقه زه درښیمه. نو طریقه اوس موږ ته نبي علیه السلام راښیي کتاب الله و سنتي، زما د الله کتاب او زما سنت دي په دې باندې عمل وکړئ نو کامیابېږي. موږ سره اوس دا چابي ده، دا چابي راخلو موږ پې ګاډی سټارټ کوو. دا مقلدین موږ ته وایي چې نه دې چابي باندې چې نبي علیه السلام تاسو ته درکړې په دې باندې دا ګاډی نه سټارټ کېږي. دا د ځان نه په دیوبند کې یا د بریل کې یا په سیفیت کې چې پیر سیف الرحمن قبر پرستو ډله ده یا پنجپیریت دی یا بله ده هغه چابي به راخلي هغه به سټارټ کړي. تاسو محترم ورونو وګورئ که دا مثال په ځان باندې فټ دی. نبي علیه السلام موږ ته چابي د قرآن و حدیث راکړي، دی موږ ته دا ګاډی د دیوبندیت په چابي باندې سټارټ کوي، دی موږ ته د سیفیت په چابي باندې سټارټ کوي، دی موږ ته د بریلیت په چابي سټارټ کوي، دی د پنجپیریت په چابي سټارټ کوي. څنګه به زما ګاډی سټارټ شي؟ چابي خو هغه چې نبي علیه السلام ښودلی ده. ښه بیا نه نبي علیه السلام موږ ته ویلي چې ګوره په دغه شي باندې به عمل کوئ په دې طریقې باندې. ګوره صحابو په دې همدغه طرز باندې عمل وکړو. دا چې کومه طریقه ښیي کومه چابي چې ښیي موږ به وګورو چې دا چابي مخکینی خلکو استعمال کړي. صحابو کې بریلیت، دیوبندیت، سیفیت، پنجپیریت، د صوفیت دا شیونه نه و. هغوی باره کې الله وایي چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که د صحابو په شانتې ایمان هم راوړو کامیاب هستئ.
معلومه شوه چابي د نبی علیہ السلام ده. همداسې صحابه مبارک الله قرآن کې فرمایي چې السابقون الاولون من المهاجرین والانصار مخکینی رسول ټول نه الله وایي زه راضي یم. نبی علیہ السلام وایي چې خیر القرون قرني، بهترین زما صحابه دي، به تابعین دي، به تبع تابعین، دا بهترین خلق دي. دوی وایي چې نه دا بهترین کېدل په څه باندې هغوی نه سیفیت چابي ورسره ونه د بریلیت ونه بله وه قرآن او حدیث کومه چې نبي علیه السلام چابي ورکړی په هغه باندې عمل. دغه روش د اهل الحدیثو دی. اهل حدیث سره چې کومه چابي ده د نبي علیه السلام ده، نه پکې بریلیت شته نه سیفیت. تاسو وګورئ دې د وجې نه د اهل حدیثو په عقیده کې به تاسو دا ونه وینئ چې لکه اهل حدیث مشرکان دي. صحابو کې هم شرک نه و، نه پکې به قبر پرستي شته، نه د قبر مالګې خوري، نه قبر ته سجدې لګوي، نه وایي چې اولیا په غیب باندې پوهېږي. دا په اهل حدیثو کې نه پکې بدعت شته دی. تاسو وګورئ د خبر پرستو به چېرته دا ونه ویني چې په اهل حدیثو دا تور لګولي چې دا مشرکان دي یا بدعتیان دي. دغه سیفی حکیم مظهري په یو بیان کې وایي که وهابي تاسو پېژنئ یو څو علامې دي، قرآن خبره به کوي، حدیث به کوي، او بدعت او شرک. دا خبره موږ ته نبي علیه السلام کړې ده. ترکت فیکم شیئین کتاب الله و سنت. بیا وایي شر الامور محدثاتها، بدترین کارونه بدعت دي. نبي صلی الله علیه وسلم چې من مات وهو يدعو من دون الله، څوک چې مړ شو داسې حالت کې الله نه بغیر بل چاته چغې ورته بځي. نو ګوره محترم ورونو مثال یې ورکړو، مثال په دې فټ د هغه چابي چې د الله او رسول طرف نه موږ ته ملاو شوي په هغه باندې وایي دا گاډي نه چلېږي، خو دیوبند د بریلیت او د سیفیت چابي دې راوړه هغه باندې به وچلېږي. تاسو فکر وکړئ محترم ورونو، موبایل یو چا جوړ کړی آیفون کمپنۍ، وایي د هغه چارجر پکې نه ورکوم او په کوړه خټک کې جوړ شوی پړي نه هغه پکې ورکوم، وبه چلېږي نه شي چلېدلی.